که تاسو درې قلمونه ولرئ او زه څلور نور قلمونه هم درکړم نو ستاسې سره به ټول څو قلمونه وي. که جواب دې اووه وي نو څنګه پوهېدای سئ چې دا جواب سم دی او که غلط؟ آیا کولی سو د جمع جواب د تفریق په مرسته وازمویو؟ السلام علیکم. د 22م درس تمریني ویډیو ته ښه راغلاست. د نن ورځې په تمریني درس کې د تفریق د عملیې په مرسته د جمع د عملیې ازمویل یا میزان زده کوو. موږ په تیرو درسونو کې زده کړي وه چې په جمع کې دوه شمېرې سره یو ځای کیږي. د جمع د میزان یا امتحان لپاره د جمع له حاصل څخه د جمع دوهم جز تفریق کوو. که په نتیجه کې لومړی جز په لاس راکړ نو د سوال جواب مو سم دی او که یې رانه کړ نو د سوال جواب مو غلط دی. لومړی مثال 3 جمع 4 مساوي کیږي په 9 سره. اوس خپل جواب آزمایو چې آیا زموږ جواب سم دی یا هم غلط. د طریقې مطابق له جواب څخه دوهم عدد تفریق کوو. 9 منفي 3 مساوي کیږي په 4 سره. دا چې د جمع لومړی جز یې په لاس راکړ نو زموږ جمع سمه ده. دوهم مثال 5 جمع 6 مساوي کیږي په 11 سره. اوس د ازموینې لپاره له 11 څخه 15 کموو چې مساوي کیږي په 6 سره. دا چې لومړی جز یې په لاس راکړ نو زموږ د سوال جواب سم دی. دریم مثال 8 جمع 2 مساوي کیږي په 10 سره. اوس د ازموینې لپاره له 10 څخه 8 کموو چې مساوي کیږي په 2 سره. دا چې لومړی جز یې په لاس راکړ نو زموږ د سوال جواب سم دی. ګرانو زده کوونکو اوس نو لاندې مثالونه تاسې په خپلو کتابچو کې امتحان کړئ. لومړی 9 جمع 3 دوهم 9 جمع 15 دریم 2 جمع 6 څلورم 4 جمع 8. د 22م لوست تمریني درس مو همدومره و. تر بیا د خدای په امان.